د کابل د وروستیو بریدونو په تړاو پاکستان ته د اسنادو سپارل. د طالبانو ځپلو په نامه په افغانستان کې د امریکا د جګړې له غځولو سره د حامد کرزي مخالفت. او امریکا اوس هم د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره له پوځي انتخابه لاس نه دی اخیستی. قدرمن لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1996 کال د سلواغي میاشتې 12مه چې د 2018 میلادي کال د فبرورۍ له لومړۍ نیټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. افغان حکومت په کابل کې د وروستیو بریدونو په تړاو پاکستان ته خپل اسناد سپارلي. افغان پلاوی وایي دوی له ډیورنډ کرښې پورې غاړه د طالبانو د مشرانو د استوګنې مدرسو روزنځایونو او په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني میشتو جنګیالیو د ښکیلتیا په تړاو خپل اسناد پاکستاني اړخ ته سپارلي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان له دغو اسنادو انکار نشي کولی او د پخوا برعکس اعتراف کوي. پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو له تبادلې او د SOP تړون له بیرته فعالولو سره مشروطه کړې ده. ویل کېږي افغان پلاوي دغه سفر د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له سپارښتنې وروسته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان له دې سفره یوه ورځ وړاندې په کابل کې ویل چې پاکستان باید د حل لارې یوه برخه وي او افغان حکومت باید په دوه اړخیزو خبرو اترو کې ورسره بوخت واوسي. په کابل کې له مرګونو ځانمرګو او وسلوالو بریدونو وروسته پاکستان ته تللی افغان پلاوی له مشروطې نتیجې سره راستون شوی. پاکستان له افغانستان سره په ترهګرۍ ضد جګړه کې خپله همکاري د دوه اړخیزو استخباراتي معلوماتو له تبادلې سره مشروطه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دوی له ډیورنډ کرښې پورې غاړه او په پاکستان کې د طالبانو د روزنځایونو مدرسو او هغو جنګیالیو په تړاو چې په وروستیو بریدونو کې یې لاس درلود خپل اسناد او شواهد له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان نور له دې اسنادو انکار نشي کولی او د پخوا برعکس په خپله خاوره کې د جنګیالیو پر فعالیتونو اعتراف کوي. با حملات از قندهار شروع تا حملاتی که در کابل و در ننگرهار و در ولایت دیگه افغانستان صورت گرفته به این ارتباط دلایلی که ما داشتیم به حساب ثبوتایی را که داشتیم و در این زبان مراجعی را که در داخل بودن و افرادی که در داخل بودن با تفصیلات و جزئیات از او معلومات ارائه شدن و از اونها خواسته شدن که این افراد باید دستگیر شود و به جانب افغانستان تسلیم داده شد. اسنادی که از جانب حکومت افغانستان بود اونا برشان تسلیم داده شد و حکومت پاکستان هم مقاماتشان که در اونجا حضور داشتن در حضور صدر اعظم پاکستان رئیس آیسای اونجا حضور داشت، نماینده خود اردوی پاکستان بودن، وزیر داخلی پاکستان، همشان گفتن که ما در رابطه به می اسنادی که شما ارائه کردین ما اقدامات عملی خود آغاز میکنیم. افغان چارواکو وروسته له هغه پاکستان ته سفر وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په کابل کې له ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو خبرو اترو کې ښکیل ووسی. جان سولیوان د امریکا په سفارت کې خبريالانو ته وویل چې واشنگټن له پاکستان سره خبرو اترو ته ادامه ورکوي او افغان حکومت هم دې ته هڅه کوي چې له پاکستان سره خپل دوه اړخیزې خبرې اترې جاری وساتي ځکه د امریکا په باور پاکستان باید د حل لارې یوه برخه وي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې اترې واضح او په ښه فضا کې ترسره شوې، خو پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې خپله همکاري د تیر په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو له تبادلې سره مشروطه کړې ده. رئیس آیسای و وزیر داخلی پاکستان مشخص پیشنهاد کردند که به خاطر اینکه ما بتانیم اینمه تو قضایا را پیشگیری کنیم، جلوش بگیریم، اونا پیشنهاد کردند که یک مکانیزم دو جانبه در سطح بسیار عالی بین حکومت پاکستان و افغانستان ایجاد شود که از این طریق ما بتانیم که تبادل معلومات و اطلاعات استخباراتی شود و هر مورد دیگه هم باشه به صورت بسیار مؤثر و کارا بتونیم با هم تبادل معلومات کنیم و اقدام کنیم. یک رقمی برخورد میکردن که گویا میدانیم ولی نمیگوییم.
ولی امروز با بسیار وضاحت در این قسمت موقف گیری میکنن، معلومات میتن. ټاکل شوی د افغان پلاوی د غوښتنو په جواب کې د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو ډیپلوماټیک پلاوی راشي چې له افغان اړخ سره به پر دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې اترې وکړي. احتمالا روز شنبه به اساس تعهدی که صورت گرفتن یک هیئت از با کابل هم خواهد آمدن و او هیئت باید با مقابل سوالایی که اونجا ارائه شدن و یا به حساب توضیحاتی که در اونجا داده شدن اونا هم موقف و در عین زمان اقدامات خود به طرف جانب مقامات افغانستان معلومات دوباره ارائه خواهد کرد. هیئت آلودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میاد. یک سند از طرف حکومت افغانستان یک سری شرایط از مشخصه او داده شده. اینا وقتی که آمدن با این مسائلی که سوالایی که ما مطرح کردیم روز شنبه یک شنبه سرزی بحث میشه بسیار واضح و فکر میکنم که اون مکانیزمایی که اونا پیشنهاد کردن و از طرف ما پیشنهاد شده دیگه با در پرتو از او بعد از او اقداماتی که باید انجام شود اما از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونا در پرتو از او حتما اقدامات صورت خواهد گرفت و ان شاء الله باز نتایجش بعداً میبینیم. کابل په تیرو 2 اونیو کې د خونړیو پیښو شاهد وو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د ملي امنیت رئیس وایي د پاکستان په تړاو د سیمې او نړۍ په کچه دریځ بدل شوی او که په ترهګرۍ ضد جګړه کې همکارۍ ته چمتو نشي د فشار کړۍ به پرې راټینګ شي. که اقدامات وکړو موږ به مشترک روابط ښه همکاري او بالاخره یو جته به ورسېږي چې د دواړو هیوادو په ګټه وي. اما که ونه کړل موږ لاس تر زنې باید کېنه نو موږ باید خپل اقدامات وکړو چې څنګه کولای شو چې هغه کسان هغه افغانان چې د دوی په لاس کې د وسیلې په توګه پریوتې دي دوی لغونه را بیل کړو. افغان چارواکو د امنیتي ملحوظاتو پر اساس د طالبانو د هغو مشرانو نمونه وانه خستل چې لیست یې پاکستان ته سپارل شوی خو وايي که په دې برخه کې د پاکستان له اړخه پرمختګ ونشي افغانستان به لاس تر زنې کینني. اقدام جدی خواهد کردن. می‌خواهیم کابل کې د پاکستان ضد لاریون وشو او پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. لاریون کوونکي وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې په مستقیم ډول د پاکستان لخوا حمایه کیږي او دغه ډلې د یاد هیواد په خوښه په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کوي. دوی وایي افغان حکومت باید له پاکستان سره هر ډول اړیکې پرې کړي او پر امنیت شورا غږ کوي چې د پاکستان نوم د ترهګرو ډلو د ملاتړو په تور لیست کې ورزیات کړي. د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې د یو شمېر مدني فعالانو او دیني علماو لخوا مرګ پر پاکستان ترهګریز هیواد تر شعار لاندې لاریون وشو. دغه لاریون چې د کابل ښار د کار د پاروان له څلور لارې پیل د پاکستان تر سفارت یې دوام وموند. لاریون کوونکو پاکستان په ضد شعارونه ورکول او دغه هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ چې په افغانستان کې خونړي بریدونه ترسره کوي. لاریون کوونکي وایي د طالبان او حقانی په شمول داعش هم د پاکستان نوې پروژه ده او خپل موخو ته د رسیدو په هدف په افغانستان کې ترهګریز بریدونه پرې ترسره کوي. ملت افغانستان، مردم افغانستان دیگر از دست جنایت‌های پاکستان، از دست بدبختی‌های پاکستان، از دست شیطنت‌های آیسای پاکستان به داد آمده. آیسای پاکستان در منطقه مانند اسرائیل عمل میکنه. پاکستان یگانه کشوری است که طالب پرور است، داعش پرور است، تروریسم پرور است و از جامعه جهانی امروز جوانان افغانستان، مردم افغانستان خواهش این است که این لانه تروریسم باید از بین ببرد. پاکستان بر خاطر امی انتحار انفجار است از همونجا جابجا میشن و ترور و دهشت در ملت ما برپا میکنه. قهرجنو لاریون کوونکو د پاکستان بیرغ ته هم ور ورکړ او له دغه هیواد سره د هر ډول اړیکو د پرې کولو غوښتنه وکړه. مرګ بر پاکستان، مرګ بر آیسای. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه افغان حکومت په پاکستان کې په میشت حقانی ډلې اچولې ده. دلته لاریون کوونکي بیا له حکومت څخه غواړي چې د دې بریدونو په غبرګون کې د حقانی شبکې مهم غړي لکه اناس حقانی او نور په دار وزړوي.
ریشه تروریسم را بخشکانند و واقعا اون صلح واقعی که لیاقت از او مردم افغانستان دارن و لایق از او هستن باید در افغانستان شکل بگیرد، چرا که امروز مردم افغانستان خط نبرد هستند در مقابل تروریسم جهانی. اضافه نمودن کشور پاکستان در لیست کشورهای تروریست پرور و حامی تروریسم. 3. برای رایختن عناصر افغانی و تمامی تروریستانی که برای انجام عملیات انتحاری و انفجاری که تاکنون در زندان پلچرخی به سر میبرند. لاریون کوونکو د پریکړه لیک په لوستلو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې دغه هیواد د ترهګریو ډلو د ملاتړي په هیواد په توګه په تور لیست کې شامل کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي ټرمپ د طالب په نامه د افغان وژنې جګړه نه اوږدوي. حامد کرزي له امریکا غږ پښتو څانګې سره په مرکه کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د ISI د فعالیتونو مخه ونیسي او د پاوز او ISI پر هغو جنرالانو د بندیزونه ولګوي چې د بیجینګ او مسکو پر ځای په واشنگټن، لندن او دوبۍ کې کور نه لري. کرزی وایي چې امریکا په افغانستان کې اوسنۍ جګړیزې تګلارې جاري ساتي، دا به په دې معنا وي چې امریکا او پاکستان په خپلو کې ملګري دي او په افغانستان کې خپل ګډ اهداف تعقیبوي. د امریکا د ولسمشر لخوا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار د پخواني ولسمشر حامد کرزي له توند غبرګون سره مخ شوی دی. حامد کرزي له امریکا غږ پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وایي په کابل کې د وسلوالو طالبانو وروستي او ټول هغه بریدونه په کلکه غندي چې عام افغانان پکې وژل کیږي. خو کرزي د دې بریدونو په غبرګون کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مخالفت کوي او له امریکا غواړي چې له طالبانو سره د جګړې په نامه د دلته جګړه نه اوږدوي او له پاکستان سره یو ځای دي نور له افغانانو سره ظالمانه لوبې بندې کړي. خو د ټرمپ د امریکې د جمهور رئیس دا وینا چې د طالبانو سره د جنگ په نامه به دوی بیا په افغانستان کې جنگ وږدي، دا د افغانستان د تخریب او د افغانستان د خلکو د وژنې د ادامې څرګندونه ده. په کلکه مخالفت کوم او د امریکې رژیم ټرمپ ته دا وایو چې بس ده، تا او پاکستان، د امریکې حکومت او پاکستان حکومت د افغانان سره ډېرې ظالمانه لوبې وکړي. دا کوشش وکړي چې موږ په خپلو کې سره واچوي، زموږ د ملي وحدت په خلاف توطیه وکړي او هر وعده مو برعکس وله. کرزی وایي امریکا ته توصیه دا ده چې که غواړي د طالبانو پر وړاندې کامیاب شي نو په افغانستان کې د جګړې له لارې نه لټوي. د نوموړي په وینا که امریکا اوسنۍ جګړې سیاست ته دوام ورکړي نو دا په دې معنی وي چې امریکا او پاکستان ملګري دي او په افغانستان کې خپل ګډ اهداف تعقیبوي. نو ټرمپ ته برعکس دا وایم چې د امریکې جمهور رئیس د کرشچا غواړي چې د طالب په خلاف کامیاب شي او د جنگ په خلاف کامیاب شي نو په افغانستان کې جنگ ملټوه، مډیروه، د افغان وژنې وسایل مبرابروه، د پاکستان فوج او ISI بند که، پیسې مور کوه، بندیزونه پر ولګوه، هلته کار وکړه، بیا موږ ته سوله راځي. په دې شکل چې اعلان کوي چې په افغانستان کې په جنګ کې دا معنی چې تو پاکستان سره ملګری یاست او په افغانستان کې خپل اهداف دواړه لټوي او غزوي. پخوانی ولسمشر وایي امریکا باید د پاکستان په پوځ او استخباراتو د واقعي فشارونو او بندیزونو له لارې بریا ترلاسه کړي. کرزی وایي د پاکستان د پوځ او ISI جنرالان له امریکا او متحدانو سره نږدې اړیکې او قراردادونه لري او په لندن او واشنگټن کې کورونه دي، نه په مسکو او بیجینګ کې. د دوی ټول کورونه په لندن او په امریکا کې دي، د پاکستان د جنرالانو، د پاکستان د کرنلانو، د پاکستان د فوجي مشرانو. دوی هلته مستقیم تړلي دي، په قراردادونو تړلي دي، بچي ورې تعلیم کوي، کورونه ورېږي، هر ورځ خپل ناستو ولاړو مجلسونه ورېږي. که امریکا رښتیا غواړي چې پاکستان فوج د ورانۍ څخه لاس واخلي په افغانستان کې نو پر دوی د بندیزون راولي او د دوی د بانک حسابونه او د دوی د کورو حسابونه په لندن او په واشنگټن کې بند کړي. د پاکستان فوجیان په شانګهای کې کورونه نه لري، په چین کې نه لري. د پاکستان فوجیان کورونه نه په مسکو کې نه په شانګهای کې دي. حامد کرزي په دې مرکه کې وایي چې د پاکستان پر وړاندې د ټرمپ له څرګندونو هرکلی کړی، خو زیاتوي چې دا خبرې یوازې د خبرو تر کچې پاتې دي او عمل یې نه دی پرې کړی، او که عمل ونه کړي نو دا به یوازې د فریب ورکولو په معنا وي. په کابل کې یو شمېر کسانو د ملي یووالي حکومت پر ضد لاریون وکړ.
لاریون کوونکو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او مسؤلان یې په خپلو چارو کې په پاتې راتلو تورن کړل. دغه حکومت ضد لاریون کوونکي چې د رستاخیز او تغییر خوځښت غړي وه خپل لاریون یې د کابل له سرای شمالي سیمو پیل کړی وه او د شهر نو په پارک کې پای ته ورسوه. لاریون کوونکي وایي حکومت له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی او دوام یې نور ورته د زغملو نه دی. و شما شاهد هستین که حکومت وعده کرده بود پیش از انتخابات بر ملت که ما برای شما تعهد میکنیم که وضعیت امنیتی را خوب بسازیم، امنیت بیاریم، کار و برنامه و خلاصه یک استراتژی قویه که ملت از آسایش برخوردار شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه جامعه بین المللی به تعهدات خود عمل کرد، نه خود حکومت فاسد که متاسفانه یک حکومت قدرت طلب مستبد و ظالم است. تا وکی مردم افغانستان قربانی بتن، هر روز قربانی این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ حدود 16 سال است که بیش از 40 کشور جهان به شمول نهادهای بین‌المللی افغانستان آمدن که امنیت تامین بکنن و حکومتداری خوب تمثیل بکنن، ولی هیچ از یک کارایشان نتیجه خوب. امریکا په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پټنځایونه په نښه کوي. له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپاره شوي بیان کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان او سویلي اسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پوځي قماندانانو ته اجازه ورکړې چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو مرکزونه له منځه یوسي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ډلو ملاتړه لاس واخلي او په خپله خاوره کې د هغوی خوندي پټنځایونه وتړي، که نه د امریکا دوست نشي پاتې کیدی. د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په تړاو تازه اسناد له سپینې ماڼۍ څخه راوتلي دي. د دغو تازه اسنادو په تړاو سپینې ماڼۍ هم یو بیان خپور کړی چې پکې د امریکا ولسمشر په سیمه کې امریکایي قماندانانو ته اجازه ورکړي چې د ترهګرو ډلو خوندي پټنځایونه له افغانستان سربېره د پاکستان په خاوره کې هم په نښه کړي. په دې وروستیو کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو له ډورینګ کرښې پورې غاړې هم د حقاني شبکې څو تنه قماندانان په نښه کړل چې د پاکستان له جدي غبرګون سره مخ شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې امریکا رسما اعلانوي چې امریکایي پوځیان په پاکستان کې د عملیاتو اجازه لري. وضعیت ته په کتو د امریکا متحده ایالاتونو مشروط استراتیژۍ کې ولسمشر ټرمپ په سیمه کې خپلو پوځي قماندانانو ته دا شرایط او امکانات برابر کړي چې ترڅو په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرو ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ دا رنګه په ښکاره ویلي هر هیواد چې له ترهګرو ملاتړ کوي د امریکا دوست نشي پاتې کیدی. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې دا رنګه راغلي چې امریکا د نوي میلادي کال له پیله په پاکستان خپلې پوځي مرستې هم بندې کړي او پاکستان ته یې دا ښکاره پیغام رسولی چې له امریکا سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې صادقانه همکاري وکړي. د چارو شنونکي د امریکا لخوا په پاکستان وروستي فشارونه ستایي، خو زیاتوي چې دغه فشارونه باید عملي وي او د پاکستان په امن ښارونو کې د ترهګرو ډلو ټولې سرچینې باید وچې شي. مثلا بحث سند در وجود پایگاه توریستی در پاکستان رو من بحث خیلی حاشیه‌ای می‌بینم. من فکر می‌کنم بهتر از افغانستان و امنیت ملی افغانستان امریکایی‌ها می‌دانند که پایگاه‌های توریستی و حمایت از گروه‌های توریستی در کجاست. امروز هیچ نقطه‌ای در جهان از زیر ذره‌بین استخبارات امریکا پنهان نیست. از اهمیت بسیار زیاد شروع شد تا سال 2017 از اینجا شروع شد به اینجا آمده، یعنی به کمترین حد ممکن رابطه امریکا و پاکستان کاهش پیدا کرده و این دلایل متعدد داره. یکیش بی‌نیازی ایالات متحده آمریکا با پاکستان به دلیل اینکه این کشور همکار جدی و صادق در مبارزه با تروریسم نبوده. دا په داسې حال کې چې امریکا او افغان حکومت ویلي چې له دې وروسته به سوله د جګړې په ډګر کې لټوي او وسلوال طالبان به له همدې لارې د سولې خبرو ته حاضروي. د ارزګان ولایت په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیتونه په زیاتېدو دي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي او خلک وایي بهرني جنګیالي په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او هلته د جلب او جذب لړۍ جاري ساتلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په مرکزي سیمو او ولسوالیو کې 2 کلنه جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. د
سره د دې چې ارزګان ولایت د تیرو کابو 2 کلونو راپورې خو د جګړې په مرکز بدل شوی ورسره جوړ د ولایتي شورا وایي چې د ناامنیو ترڅنګ دغه ولایت ته لسګونه بهرني وسلوال هم ورغلي دي. د ارزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې د مهال شاوخوا 300 بهرني وسلوال د ارزګان مرکز ترینکوټ، چارچینو، خاص ارزګان او د ولایت نورو سیمو ته ورغلي. هغه وایي د حکومت کمه پاملرنه د دې لامل شوه چې په ارزګان کې بهرني وسلوال ډلې نفوذ وکړي. که اوس هم دغسې موضوع تکرار شي، دا اوس هم خارجي اتباع راغلي دي روزګان ولایت، خو د ترینکوټ هم راغلي دي، په ساحو کې ولسوالۍ ته هم راغلي دي، د خاص روزګان ولسوالۍ ته راغلي دي، د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لرې د شهید اساس ولسوالۍ ته راغلي دي، د شهید اساس ولسوالۍ څخه په کتار په شکل 15 مټره 6 مټره مرکز ته راغلي دي، خو د شهید اساس په ولسوالۍ کې د 300 کورونه راغلي دي، کډې کړي دي. بلخوا د ارزګان د سولې د ولایتي کمیټې مخکینی رئیس وایي چې په دې ولایت کې د داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډیرښت او د هغوی آزادانه فعالیت اندېښنې زیاتې کړي دي. نوموړی د لسګونه کورنیو بهرنیانو شتون او د دغه ډلې لخوا د جلب او جذب لړۍ دوام د ارزګان لپاره خورا خطرناکه بولي. داعشان یا دوی وایي ترکي باید وایي ترکمنګي دا راغلي دي، ځای پر ځای سوي دي چې د هغو اوس په خپل جلب جذب شروع کړي دي. هغه په داسې کچه شروع کړی دي چې جلب جذب کې تقریبا دوی ورته وایي چې زموږ ستاسو به دا یو لاسلیک زله کوو چې څو ته ژوندې زموږ سره به یې نور د عسکر $1500 معاش ورکوي او دغه ته 1500 کمانډان $1500 معاش ورکوي. د ارزګان مدني فعالان هم وایي چې په ارزګان کې اوږده جګړه د خلکو بېکوره کېدل، د دولت بېغوري او د ارزګان پر ډېره خاوره د وسلوالو مخالفینو زیات حاکمیت د دې لامل شو چې بهرني وسلوال دغه ولایت ته مخه کړي او خپل فعالیتونه پراخ کړي. روزګان کې نور د داعش په نامه دغه راغلي دي چې هغه ډېر دغه سوي دي، موږ ته خطرناکه ورځ په ورځ هغه یو خلکو ترمنځ یو ویر رامنځته کړې ده. چرچینو ولسوالۍ ته راغلي دي، خپل مرکز د خانقې په نامې ساحې ته ور په واره ورځ په ورځ راځي هلته. نو جنګ په روزګان کې در بلې ورځې پورې ډېر خرابېږي. له دې مخه د ارزګان چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنۍ وسلوالو شتون هم تایید کړی دی. د یادوله چې ارزګان یو غرنی ولایت دی چې د مهال د ولسوالۍ یوازې مرکزونه او د مرکز ترینکوټ ډیره لږه برخه د حکومت تر ولکې لاندې ده او دغه ولایت د حکومت نه پاملرنې له امله د دې لامل شوی چې خلک د تیرو 2 کلونو راپدې خوا په جګړه کې راګیر پاتې شي. د څو لسیزو ویجاړونکو جګړو له افغانانو د تفریح فرصتونه هم اخیستي دي. له احتمالي امنیتي پیښو ویره او د چکر او تفریح لپاره د وړ ځایونو کمښت د دې لامل شوی چې یو شمېر هیوادوال د الوتونکو پالنې او ساتنې ته مخه کړي. د بېلابېلو الوتونکو ساتل، روزل او پلور ښایي د ځینو کاروبار وي، خو نورې د ذهني ارامتیا او د ژوند له ناخوالو د پام اړولو لپاره ساتي. د کافروشۍ کوڅه د کابل د زړې سیمې ته د سر پر ښکاره کولو سره داسې ښکاري چې د دې ځای کاروباریان له الوتونکو پرته د بل هیڅ شي په اړه فکر نه کوي. د دې تنګې کوڅې د دوکانونو مخې ته په راځړول شوو پنجرو کې ساتل شوي الوتونکي او د هغوی ډول ډول غږونه د خلکو پام جلبوي. دې کوڅې ته ډېر سړي راځي خو یوه نیمه ښځه هم پکې تر سترګو کېږي. د ډول ډول الوتونکو د ساتلو او کله ناکله د هغوی د جنګولو شوق افغانستان کې اوږده مخینه لري. 60 سال شده که برای ما کاک باز شد. در کابل هم اول نمره خطاب نام دارم، در کل افغانستان کل که دنیا ما رو میشود. چون دیگر افغانستانی کاری است که کار شوق است. یکی از کلنگی شوق داره، یکی کوک شوق داره، یکی بودانه شوق داره. یک انانات از افغانستان، هر کس هم یک شوق دارد افغانستان. د دغو الوتونکو ساتل ښایي د ځینو کاروبار وي، خو نور بیا د ذهني ارامتیا او د ژوند له ناخوالو څخه د څو شیبو لپاره د پام اړولو لپاره ساتي. تکلیف حساب دارم. برای من خود دکتر تصفیه کرد که توی پرنده نگاه کن، در خانه یا در بام. من میال 40 تا 50 تا کفتر خودم در بام دارم. این نمی که میرم دیگه هیچ چیزی در یاد من نیست، به امرای نو مصروف هستم، مرا تم خوش نگاه میکنم. د کابل کافروشۍ کوڅې ته ډیری دغه الوتونکي د هیواد له بېلابېلو سیمو راوړل کېږي، خو په دوی کې داسې مرغان هم شته چې د ایران او پاکستان په ګډون له بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو راوړل شوي دي. دې کوڅه کې ښایي داسې الوتونکي هم په مخه درشي چې بیه یې پر 1 میلیون افغانیو اوړي.
د څو لسیزو جګړو هیواد کې د نورو ویجاړیو ترڅنګ تفریح ځایونه هم له منځه وړي او همدا د دې لامل شوی چې یو شمېر هیوادوال خپل اضافي وخت د الوتونکو پالنې او ساتنې ته ځانګړی کړي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. امریکا اوس هم د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره له پوځي انتخابه لاس نه دی اخیستی. کوریا لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جوزف یون وایي دوی شمالي کوریا سره د اټومي لانجې د حل لپاره پر بېلابېلو لارو غور کوي. هغه زیاته کړې چې واشنګټن له ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکوي، خو دا په دې معنا نه ده چې د پوځي ځواک د کارېدو له احتمال څخه دی شاته شوی وي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی جوزف یون د جاپان په سفر بوخت دی. هغه د پنجشنبې پر ورځ توکیو کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې هیواد یې غواړي پیونګیانګ سره اټومي لانجه د خبرو له لارې حل کړي. زموږ پالیسي شمالي کوریا سره په سوله ییزه توګه د اټومي لانجې پر حل ولاړه ده. موږ په بیا ویلې چې د مذاکراتو غوښتونکي یو. خو دغه جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ په ورته وخت کې زیاتوي چې له ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو پر حل ټینګار په دې معنا نه دی چې امریکا د له پوځي انتخابه لاس اخیستی وي. موږ دغه راز په دوامداره توګه دا هم ویلې چې ټول انتخابونه مو د میز پر سر دي. د ټولو انتخابونو یادول په دې معنا دي چې پوځي انتخاب هم پکې شامل دی. خو غواړم یو ځل بیا ووایم چې موږ لا تر اوسه د پوځي حل لارې انتخاب ته نږدې نه یو. د شمالي کوریا لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې ولسمشر کانګرس ته په خپله لومړۍ وینا کې پر پیونګیانګ غږ وکړ چې اټومي وسلو ته د لاسرسي له هڅو لاس واخلي. ډونالډ ټرمپ وویل چې شمالي کوریا د داسې توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې د متحدو ایالتونو امنیت پرې وګواښي، خو دوی به له هرې ممکنې لارې د دغه کار مخه ونیسي. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د روسیې د ډېرو مهمو استخباراتي او څارګرو ادارو مشرانو واشنګټن ته سفرونه کړي دي. د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو دغه مشرانو له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې او نورو مسایلو خبرې کړي دي. واشنګټن کې د روسیې سفیر تر اوسه یوازې امریکا ته د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې د مشر د سفر پخلی کړی دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د روسیې استخباراتي مشرانو د دغه سفرونو پر مهال له کومو امریکایي چارواکو سره لیدلي دي. د ماسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې له څه مودې راهیسې د بېلابېلو مسایلو له کبله ترینګلې دي او شنونکي په داسې حال کې امریکا ته د روسیې د استخباراتي ادارو د مشرانو سفر غیر معمول بولي. د امریکا سمندري ځواکونو د تورې بحیرې پر سر د دوی یوې الوتکې ته د روسیې جټ الوتکې د نږدې کېدو تصویرونه خپاره کړل. امریکایي سرچینې وایي د الوتکې د تورې بحیرې پر سر د نړیوال هوایي حریم پر الوتنه بوخته وه چې د روسیې د سوخ 27 جټ الوتکې لخوا تعقیب شوه. د امریکا سمندري ځواکونه ادعا کوي چې د روسیې جټ الوتکې د خوندیتوب واټن په پام کې نه دی نیولی او د دوی د الوتکې شاوخوا 1.5 مترۍ ته ورنږدې شوې ده. هغو د داسې پیښو د تکرار پر مهال د دواړو خواو ترمنځ د ناوړه پیښو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت بیا وایي د امریکایي الوتکې له دې کبله تعقیب کړې چې د دوی پولو ته ورنږدې شوې وه. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله مل شه.